بسم الله الرحمن الرحیم. فایل مو تر پیج نمبر پر اکور کړو کنه. پیج مو بریک کړل اوله صفحه دویمه مو پریشول نه رته مو شو نمبر مو ټیکس باکس مو ویل کویک مو پریشول او ورډ ارت ترول یو ډراپ کیپ ترول کنه دمن په بری کړی سیګنیچر ترسي سیګنیچر په انګلیسي کې یو امضا ده چې ویل کېږي امضا ته ویل کېږي لکه امضا چې د دې په خاطر چې تاسو په خپل ډاکومېنټ کې په خپل مسوړ کې وای امضا وروړئ اپ ولګوئ د سیګنیچر په اساس تاسو کولای شئ په تاسو بیا چې نه ځلا راغلی دی دا کمانډ باید دې په زی مرسبل فایل وروړي اکو سروړي باکو سو امضا او کې اکو سودا ذکر دي نو دې ته سارتیا شو کنه په دې سیګنیچر کې وعده غټو د سیګنیچر په دې ځمنه ولګیږي دا بیا ډېر کېدل نه شي یو ځنه بل څه انتقال کېدل نه شي خو دا چې په سیګنیچر په 2000 کې په 2000 کې دا څه مات کول خو په دې کې چې دا په دې کې راوړي آی ډي وړي طریقه دا څه دو چاوال وروشه انزاب وکړي انزام په پینټ پروګرام کې چې کې پینټ کې سٹارټ بٹن ته وروشه او په دې کې څه ته ولیکي پینټ ولیکي دا پینټ پروګرام دی دا پینټ پروګرام نه شروع په دې کې ځین ځکه فرضاً دا انزام وکړل دا انزام وکړل انزام وکړل دا انزام سیو ارسدیستا او په دې کې څه لیکل دي سیو چیرته سیو کوو په ډیسکټاپ باندې نو پر ځان ورکوو ساين او سیو په دې کې مخالي انزام را شاید سره انزام بل ځکه په لوس شي انا دا مثال په توګه خالي لازم تروړل نه راته سره انزام خپل شي کریش تاسو موبایل اپس نه وروړي په ډیسکټاپ باندې وچوي امس ورډ تروړل او په دې کې وروړل دته په دې اول وینه په دې برخه باندې کلیک وکړل کله چې په دې باندې کلیک کړو په اواز کې ته وایي چې پرځن نوم ولګي د انزای چا ده پرځن زدا ذکر طریقه علي او دا علي سیک دی شاید یې سوا وظیفه ده زدا ذکر طریقه چې پرځن چې ټیچر دی او په داسې کې وایي چې ایمیل ته شاید ایمیل یې ولیکي پرځن زدا کې چې علي @gmail.com دا مولیکا او بیا چې کو اوکے کو دا ذکر الله علی لیکلای دی ټیچر مورا طریقه ده خدای کې ټیچر سره لیکلی دی از دې هغه انذار وړل دی کله چې انذار وړل د ځکه مونږه آی ډي وړي کله چې دې باندې کلیک وکړ رائټ کلیک دا ځکه څه لیکل دی ساين یعنی ساين انا شاين ذات شی وکړه سیګنیچر هغه به تر وړه کله چې په دې باندې ځکه لیک وکړم مو ته درځي کیږي درځي کیږي before you come to add signature مخکې دینه چې دا signature انزاوي ته اډ کې you must save the document in format support digital signature مخکې ته باید دا فایل شي کې سیو کړئ یعنی د MS Word فایل اول شي کوي سیو کوي ضرور دا مت شي کړو سیو چیرته سیو کوو یعنی MS Word باید شي کړی سیو کړی پم پرځن مو اګری په نوم څه کړو سیو کړو سیو خو بیا سره سي رائټ کلیک سیګنیچر راځي کې بل انده بل مسټیک کوي ټو ساين ا مایکروسافټ افیس ډاکومېنټ یو نیډ ا ډیجیټل آی ډي چې ته وړي چې پرځن دا آی ډي وي تاسو کې ته اړتیا لري ډیجیټل آی ډي ته would you like to get one from Microsoft version now د مایکروسافټ نه ته دا انزا وکړي کزن نو دا خونه ورګي او کچري یس کا او مخازي کې اړې مشته مچري وی انټرنیټ ته وی نو په 2000 دا د لسم کې دا لښتونځ کېدو دا څنګه چېدو دا کېشتاو کچري د بل تر شي د بل مستقیم د نت لیار شکل شي آی پارټنر آی ملګری انزات شي کوي اورېخله طریقه خرید ور طریقه د کچري مو ټیټ ورژن MS Word استعمالولو مشتاو شي دیستا او مایکروسافټ باندې کلیک کوي دا ځکه انزا جوړا کوي کوم جوړا کوي د مدار کلیک وکړي ساين باندې کلیک کوي دا ځکه آپشن دی ترسیبل اچ کلب سي یس کې ډایرکټ ټو ډیسکټاپ ته ویزي او ډیسکټاپ کې هغه تصویر شي او راغلی نه راځي نه ورشي
خالي انزاو په داسې کې څه وشي انزاو په داسې کې وشي لیکن تاسو ته اړتیا شوه چې په 2014 کې استعمال کړئ بیا تاسو کولای شئ چې د پکچر نه کورو کړئ پکچر کوم ویل کنه پکچر درو نه انزا سره کوم شو دیستا ورو صحیح نو یعنی تاسو دا غایس کې استعمالوي شاید تاسو کور دی نه کودا ځکه موږ ټول څه استعمال کړی 2014 استعمال کړی دی نه ټول نه استعمال کړی دی په دې خلیج په هدف باندې پوي وي نه را پېم باندې کور یا ما کې ځکه چې کور نه کو نه ویل استعمالوي کنځه ته اړتیا کېدله نو تشي روخله پکچر نه روخله څه شو خلیج په هدف کچیر مو 2000 مایکروسافټ انسټال کړو بیا مستقیما کړی شي انځار ډیټ ان ټایم اسون دی کلیک وکړه دا تاریخ د طرف پلی او تاریخ به ویني بلابل پرمټینه دی دا څه تاریخ وړي دا څه تاریخ وړي کدا رقم یې وړي کدا شی ورته وړي غاوه سره وي پرځن وخت یا سره وي خالي وخت وړي ګمټه وړي او منټینه وړي سکندینه وړي سره کوم وړي کوم پرمټ څه پاشي پرځن مودا پرمټ څه پاشته په دې باندې کلیک کول شي کا اوکې کا ا تاریخ سره کوم سره مسرور ورته زه چې نه دا پرمټ نه دی پاش دې سترولو رات کلیک مو ډېر ټایم ترلو زه چې دا نه شي دا شي کلیک مې وکړو فرایډے اگست او بل پرمټ کې راغلی یعنی د تاریخ پرمټ ته یو دې نه تاریخ ورکوستل شي کله چې وګورئ چې نه خالي زبجه وړو کلیک وکړه د څه شي خالي او بجې مې رټینو سپدې غام نه کور وکړي خالي په ډېر ټایم باندې ډبل سما په ډبل باندې کور باندې نشته ستري سره پر خالي تاریخ ویل شي شو ا سیګنیچر باندې کور باندې ریکارډ کوم دی تاریخ نه ورسته آبجیکټ سره پر کور کو کته بجړوي په دا ټیبل کوم شکل داسې کې ایکسل سپریډ شیټ شو وسه نه ایکسل کې مو کور کړل شو کله شي چې دیجنه یو بل پروګرام کې کور وکړي ما به ته تیش تر وړي ایم اس ورډ پروګرام ته وړي په دې باندې مکلې وکړلو په دې آبجیکټ باندې مکلې آبجیکټ کې داسې کې پروګرامینګ ترسي ورزن داسې کې کسا ایکسل چارت ہے ایکسل کور داسې کې وروره کله دې باندې ډبل کلیک وکړ بیرته مو بیا شتي بیا ایکسل ته بیا کمپیوټر باندې راځي کې څه شپه داسې کې دا اپ انسټال کړای دی اوریکل دې وایي داس بهر کلیک کړه داسې کې بیرته ایم اس ورډ سره کوم شو داخل شول هغه د کسر کوم چې موږ په ټیبل کې ایکسل سپریډ شیټ کړو دا غاس یو بل پروګرام کې کور کړل شي او د شته وړل شي ایم اس ورډ ته وړل شي چې څه په داسې کومه د پازې کوم د ضرورت شته نه دی دا آبجیکټ کله شي ټیکسټ وته وړل لیکنه وته وړل دې باندې کلیک وکړه او داسې په ډیسکټاپ باندې مو چرته یو پی ډی اف او دا پی ډی اف او په دې باندې کلیک وکړو د اګریمنت رول انسرټ چې کله هغه لیکنه وکړه څه رقم شي لیکنه ته کسه هغه لیکنه وو ما کماله انسرټ شي خالي سیګنیچر وګورای کنه دا اګریمنت خو لیکنه نه و دا بل پی ډی اف ضرور دا پی ډی اف او انسرټ یس دا لوډینګ راوند دی ا دې پی ډی اف لیکنه سره کوم شو ما کماله دې سره یان د بل پی ډی اف د بل پروګرام کې د لیکنه کړې وي وړي چا وته وړي دې نه څه کړل شي علي کنه تر وړل شي یې پی ډی اف نمبر لکه یو غټه دا شولا چې موږ دا پی ډی اف لیکنه چینج کولای نشي کنه او دا ځکه سره کوم شو لکه موږ چې خپل کړی ها بولډ مکلا دا ځکه پرځندیز نه وروړه دا مړان کړل یعنی لکه کنورټر نه دا ډېر اوی دستنځوي دا پی ډی اف نورمال ټیکسټ نه بدلی لکه دا شی ټیکسټ خو د 2014 کې ستونزه دا اسونتیا دا وو یا تاسو چینج کولای شي په 2000 کې دا نشته صحیح دا صورت دی ګشته دې نه پروګرام ورکوستل شي بل پروګرام او دې نه ټیکسټ لیکنه ورکوستل شي څه په دې باندې ګور وکړي کا ټیکسټ باندې مو کور نه وکړل دا مو کمپیوټر کله ورځکه کې یو د پروجیکټور سره تړلای دی بل چندنی کمپیوټر را نه کنه بل اسکرین چې دا ډېر درې نه د ډیټابیس جوړ او دا ځکه ټریسر کې انسټال دی او دا ځکه دا ټریسر او دا ځکه پایتان کې انسټال دی
دا لږ څه درونه سافټویر دی او بل د کمپیوټر دومره غانه دی کوي نه چې سپور وایي چلوي. بله برخه چې دغه دوې برخې دا ډېر ارسونې دي ایزي دي اخري برخه خالي وړه وړه سمبولونه دي راوستل دي. یسو ضبیب الله داسې وایي چې په مسوړ کې موږ ته باید سټیکر ضرورت دی. لکه فیسبوک کې سټیکر وي که نه دا سټیکر ته نه ضرورت دی. کله کله ور ضرورت کېږي سټیکر ته ضرورت شي دا سمبولې ته ضرورت شي. دې په دې موږ څه استعمالوي سمبول استعمالوي ایکویشن ته اخري کړ څه شو نه دې ترسي کله چې په دې باندې کلیک وکړي دا چې د وړو څه دي سمبول دي. خو بیا یو کس وایي چې نه دا کام دی نه ریګارډ سم سمبول نشته دا څه دی کې مور سمبول کله چې په دې باندې کلیک وکړي دا چې نه ډېر سمبول نه نو لوند دې پرسا ډېر سمبول دي. کته څو ولا کې چیرته دا سمبول نه وي شاید تاسو په ولا کې دا لیکل وي څه وي په دې کې دا باندې کلیک کړئ دا اخر تر ورای چې اخر ته دا ویب ډینګ نه دا کا ویب ډینګ دي په دې کې نه دا ټول سمبول نشته. دا نه لري چې دی دا نه راځي په دې کې اکثر دا لیکل وي په دې کو چې ورشي اخر ته دغه کې وکسي کا په دې کې نو دی وینډینګ کې وي په دې کې نه ډبل کې وکسي ټوکې په ټوکې آشته هم د اخري کې ترې کې دا ترې کې نشته د دوا کې وخت دی ویو چې ډېر کوستل دي سره کوم کوستل کېږي کنه یې زوی چې دا بل ورنینګ صحیح دي زه چې مو دې سټیکر ته ضرورت کنه دې سټیکر ته خالي سره کلیک کا او دې کې څه کا انزر کله چې انزر کې دې کې سره کوم شو یعنی انزر شو وړي کې نه نه خپل غټول په تاسو باندې چې غټوي وړي کوي سره کوم کوي بل ته ضرورت شو روشه بدیم کلیک کړئ او انزرټ کړئ انزرټ سماله څه دی راوځي ها سماله پېژنه شا دې باندې مې کلیک کړو دا هغه ته باندې انزرټ کړو او دا سره کوم سره څه شو نه کله ور دې ته ضرورت کېږي دا پورته څه پوکې بل څه پته شولو ایکویشن یو چې ته وکسای چا ته وویل چې موږ ته دا سمبول وروړه په دا سمبول ځه په داسې کې لګاو پازې کې لګاو ګرځي ګرځاو دغه پر ودای خبره هر وخت یود لري چې یو شی وزن بل ست نشي انتقالولای ټیکس باکس وخلای ا ټیکس باکس باندې بندیز نشته هر ځای چې کړای شي ورلای شي ورول دي ستا او په نوم ټیکس باکس ویلو کنه دا ټیکس باکس په دې کې څه کړو ډرا کړو په دې ټیکس باکس کې نه نازو وداره ده نو سپنټر چیرته ورځي ته ځکه دا کارزه د ځکه ورځي کنه په دې کې چې کړه دا وداره ده یې زر ستښتا سمبول ته دا سمبول مرو سمبول دا ذکر وکړو ټیکس باکس کې نه کنه دا ایز دا ټیکس باکس ته هر ځای ته څه کولای شي کارزه ورای شي چې کیم ځای ته وره ورای شي قاعده نه بغیر وی کسه څه دا ځکه نه کاپی کوم او خدا ځکه مې پیسټ کړو دا ځکه مې څه کړو پیسټ کړو هیڅ دا څنګه شګر نه ولې دې وېست په ایست وړل ډېر مشکل دي دې په خاطر هر وخت چې کچېره تصویر او کچېره ویډیو او کچېره بل هر شای او تاسو کوشش کوئ ټیکس باکس دا خبره نه نه ویږي بل ایکویشن دی ایکویشن چا ته وایي چې مته یو پر دوا پتا ځي کولیګا ویځي کنه یو پر دوا اوس یو لیکل شي کړی ویل دوای کنه دا کوي یا پرزم مټ خو ډېر شاید ضرورت لري لوګاریتم ولیکا لیمیټ ولیکا مشتق ولیکا ساين ولیکا کوساین ولیکا تانجان ولیکا کنه دې ته ضرورت کیږي ازدا چې تل کې مش خو نه په کیبورډ کې دا لري او دا سره کوم دي دا د ډیکشنری کې د ایکویشن په اساس ولیکي ایکویشن ته چې کار ورولای په دې کې لون دی وخت راځي انزرټ ایکویشن دې باندې کلیک کلم چې په دې باندې کلیک وکړه دا چې موږ ته خالي سخار ولا خدا ځکه چې کړه څه کسای د علامې دي وکسای دی وشي د فکر وکړي
دا عالمي دي ټوله دا ځکه څه لیکل دي فانکشن مینه یو په دا ایکس پر وای لیکل دي کنه دا ځکه ترشه خاني دي په دې کې یو شی لیکل شي په دې کې بل شی لیکل شي دا سې لیکي دا رقم لیکي فرضاً مشتق یا فرضاً دا ځکه توپیر لیکي فرضاً دالتا کنه یا وای دوه منفي وایو یا د نره سیګما لیکي پای پر دوه لیکي دې ترشه سکرپټ چې توان ولري توان پر همش تاسو کې اپشن لرلو یو توان کنه شاول شو په دې کې اکل شي مش دا اپشن ولري چاته وځي دا څه ته ولي چې دوا صحیح یو پر دوا کنه د ضرورت کې دې کې لګرا شي دې تر شي دا غي جزر شول عادت دا ځکه ولي کې سیام جزر شي ورکول شي انټیګرال تر شي انټیګرال سره کوم لیکي خلیم په فارمولا لیکي کې انډیکس ورا لیکي چې پوس انډیکس ورکوي سره خدینه او که یو انټیګرال د بل انټیګرال نوم لیکي لیکل شي ها سیګما تر شي سیګما کاروي بریکټ کوسین استعمالولای شي ساين کوساين تانجنت استعمالولای شي دا علامه استعمالولای شي لوګاریتم استعمالولای شي لیمټ استعمالولای شي دا ټول عملیات شي کولای شي استعمالولای شي ایزه دې ضروره او په دې باندې مې کلیک وکړ په دې باندې چې کلیک کوم دا شای ورو کنه دا ځکه مې خلک کلیک وکړ دا ځکه مې دوا ته ولیکل یا درې دا ځکه کلیک وکړ او په دا ځکه مې سره ته ولیکل سالوت میډیا کلیک پس شای ولیکل شو इससे जाकर नमाज के सारा लेके इजामा नामा ये څه څه یو بار ستونزه په دې کې وی ښه جامه نامه خپل کیبورډ نه سره ولیکه نه راځي کمپلیټ فنکشن په دې کې چې مکمل دي دا بلارو کړه دا ځکه سره ولیکه بس میرا پښتنه تاسو نه کړ دا زه دې نه شوړلای څوکي ټیکس باکس اکثر ایتون حوال د لیکل نشي ډرای زکه خو د ریاضي ستون پلوس مونږ چلی کی دا وسول نه لیکي لزکه چې په دا ایم اس ورډ کې په دا پروګرام کې دا ته ملیم نه ملي نو دا موږ څه پته شي کوو خولي په ټیکس باکس کې خولي ضرور او دا چې موږ ټیکس باکس چک کړو ډراټو داخل کې مې کلیک وکړو دیس ضرور ایکویشن ضرور ځکه انسرټ ایکویشن بل ایکویشن ورو په اندازې چیرته دا وکړي دا مولګه دا کلیک وکړو بس کې راځي انتخاب یې کوي راځي ها په دې کې ځای چې درې صحیح درې پر سالویر صحیح شو کنه ها ټیکس باکس ور کوښښ نه کوي هر دې چې انتقالوي شي کولای شي انتقالوي شي دا ټیکس باکس وېس کانه ویلای ټیکس باکس مې چې کله یو کړو په ډیزاین کې په د کور کې یوز کیاونه دارای څه شو او دا خبره ماته کړی و چې کچېره پسند ستاسو ته ځرتله چې دا ټیکس باکس خو ورسته والا لري کنه دا ورسته سپین بګراوند لري سره کوم ختموي دا پرمټ شي په پیدا راځي په دې کې ودان نو پی او دا ویډیالي کوي او لاین دې نه ختمول شي کنه نو لاین په دې کې کلیک څه شو ایکویشن روخ لاین څه کور کوو